د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ د عام ولس د سالم صحت لپاره د یاد ولسوالۍ مسؤلینو او ښاروالۍ له لوري په نږدې یو میاشت کې د بازارونو له بېلابېلو هټیو څخه مختلف ډوله خوراکي توکي او مشروبات چې تاریخ تیر شوي وو راټول او وسوځول شو. د یاد ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره دوی تل هڅې کوي چې د خلکو د سالم صحت په برخه کې له بازارونو څخه د تاریخ تیرو خوراکي توکو مخنیوی وکړي. الحمدلله تاسو خپل نن دغه کوم تاریخ تیر مواد چې د خپل سترګو ولیدل چې مونږ دغه تقریبا د څو یو شل ورځې 15 ورځې به تقریبا کېږي چې مونږ ګډ هیئت کمیسیون جوړ کړی دا د شروان صاحب په مشرۍ باندې د خپل ولسوالۍ څومره ورګندونه چې دي په هغې کې یو نماینده و د دوی سره. نو د ګربز ولسوالۍ په تاسو حق چې څومره بازارونه دي دکانونه دي د ټولو دغه ملګري وګرځېدل د کمیسیون وګرځېدو هغه مواد چې هغه په تاریخ تیر وو یا بې کیفیته وو نو هغه ټول کړل. الحمدلله نن تاسو ولیدل چې هغه وسوځولی شول. بلخوا عام وګړي د افغانستان د اسلامي امارت کړنې ستایي او له دوی نه غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د خپلې پلټنې لا جاري وساتي ترڅو د تاریخ تیرو خوراکي توکو مخنیوی وشي. مونږ الحمدلله د اسلامي امارت د ګربز ولسوالۍ د ښاروالۍ څخه ډېر راضي یو چې په وخت تیر مواد د ګربز ولسوالۍ د اړوند معزز څخه راټول کړي دي او دلته د خلکو پر وړاندې ور ورکړلو. غوښتنه مو دا ده چې موږ د ګربز معزز څخه کوم په تاریخ تیر مواد دا بیا هم راټول کړي په آینده کې او ترڅو د خلکو دپاره د په وخت تیر شیان د استفادې وړ ونه ګرځي. بالکل بس موږ د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله چې په آینده کې دا کارونه وکړي د خلکو د عوامو د حفاظت په خاطر ډېر خوشحاله دي. د کړنې نه په آینده کې باید نور هم دا کارونه وشي. د یادې ولسوالۍ د ښاروالۍ له لوري وخت ناوخته په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو څارنه ترسره کیږي او نه پرېږدي چې تاریخ تیر توکي عام ولس ته زیان ورسوي. د شل 15 ورځې شي میاشت په دا کور مې د پیل کړی دی. کوم مواد چې په میاد تیر سامان و دا مې راټول کړل د مشناونه سره د شمال پلپره زنوول بریخیل کیمپ دا کې مې په میاد تیر سامان راټول کړل او ایزدله د انتو سوینه چې مې وسوځول. دغه نه وروسته مې دا پلان ده چې آینده کې مې په دا تصفیه دغه جاري ساتي. د یادونې وړ ده چې په خوست ولایت کې د استخباراتي منصوبینو او صحت عامې ریاست په هماهنګۍ سره د یاد ولایت په وچه خوړه سیمه کې د درمل جوړونې غیر معیاري کارخونه نیولې وه او په دې تړاو یې ګڼ شمېر کسان نیول شوي وو.